کله چې هر څوک درنه لاس واخلي، یوازې هغه یو ذات دی چې هېڅکله دې تنها او یوازې نه پرېږدي. حالات سخت دي، ستونزې ډېرې دي او ډېر څه ستاسو د هیلو خلاف روان دي. خلکو به درسره دوکې کړې وي، طعنې به یې درباندې وهلې وي، زړه به مو له دردونو ډک وي او داسې شېبې به هم راځي چې صبر کول به درته ډېر ګران ښکاري. خو په همدې سختو شېبو کې یو اصل هېڅکله مه هېروئ. خپل کردار وساتئ، خپل اصول مه پلورئ او د خپل عزت او ایمان سودا هېڅکله مه کوئ. پر حق او رښتیا ټینګ ودرېږئ. د ژوند سفر اوږد دی، ځینې لارې به ستړې کوونکې وي، ځینې ورځې به ډېرې درنې تېرېږي، خو زغم له لاسه مه ورکوئ. ورو خو په ډاډه قدمونو مخکې لاړ شئ. ثابت قدمه اوسئ او هېڅکله مه تسلیمیږئ. له رښتینولۍ او ایمان څخه لاس مه اخلئ، ځکه همدا دوه ستاسو تر ټولو ستره پانګه ده په اسلامي ژوند کې. کیدای شي حالات مو ملاتړ ونه کړي، خلک مو یوازې پرېږدي او هیڅوک مو درد درک نه کړي، خو دا خبرې تل په زړه کې ژوندی وساتئ. الله تعالی ستاسو مل دی، هغه ستاسو له حاله، درد نه، نیت او هرې پټې او ښکاره هڅې څخه ښه خبر دی. کله چې ټول مخ واړوي، هغه هېڅکله خپل بنده یوازې نه پرېږدي. که نن هر څه دې پر ضد روان وي، آیا خپل کردار به وساتي؟ که د حالاتو په خاطر به خپل اصول له لاسه ورکړي؟ د داسې نورو جالبو او الهام بخښونکو معلوماتو او ویډیوګانو لپاره زموږ چینل روشن کاروان درسره سبسکرایب او تعقیب کړئ او ویډیو له نورو ملګرو او ورونو سره شریک کړئ.